نظم عنوان دی لکه چې خوږ مې کړي. کلي کې ژوند مې کوو د 20 کالو ځوانو مزه، او په سادګۍ مې کلیوالو باندې ګرانو مزه. جوړه مې نه وه چاته بد نظر کتلو سره، او د مینتوب هم محبت او نوم د ښکلو سره. منکر له مینې نه وم، منکر له مینې نه وم. مینه مې تعلیم سره وه، مینه مې خوار او د غریب او له یتیم سره وه. د قدرت شان دی ګوره، هېڅوک په یو حال کې نه وي، او داسې راپیښ شي چې د سره په دې خیال کې نه وي. زه به مدام غرمه کې پروت وم، د انځر سوري لاندې او کتاب به مخې کې مې کېښود، نه وتم له باندې. داسې مې واورېدل چې دلته د چا کډه راغله، داسې مې واورېدل چې دلته د چا کډه راغله، او زموږ د کور تر څنګ کنډر ته بېګا کډه راغله. ما هم ورغږ کړ چې دوی څنګه دلته ژوند تېروي. دا خو زندان دی، په ځان خپله باندې بند تېروي. په حویلۍ کې مې ولاړم د کوهي په خوا کې، په حویلۍ کې مې ولاړم د کوهي په خوا کې. دواړه بوقې وې پرېوتې لاندې ښکته څاکې، او پر ځای سطل ما تړلی و رسۍ باندې، پر ځای سطل ما تړلی و رسۍ باندې، او اوبه ویستلې مو تر ډېرې په سختۍ باندې. ګورم مخپټې یوه پیغله مې تر څنګ ودرېده، ګورم مخپټې یوه پیغله مې تر څنګ ودرېده، او منګی بغل کې نیولی و، ما نه پېژنده. ویلې پراته یو په سور لمر کې ګاونډیان یو ستاسې، خیمه وهلې مو کنډر کې ګاونډیان یو ستاسې. د ثواب کار دی، د ثواب کار دی، له کوهي نه مو اوبه وړمه زه، د ثواب کار دی، له کوهي نه مو اوبه وړمه زه. ولې حیران شوې؟ که خفه یې بیا یې نه وړمه زه. ما ویل نه، ما ویل نه، سطل ډېر دروند دی، ستا پرې وس نه رسي، او په کش کولو یې بغیر زما بل کس نه رسي. چې د کوهي تر نیمایي سطل راورسېده، لاړم په شا ولوېدم، پړی منځ کې وشلېدو. زما لوېدو پورې په کړس کړسې خندا وکړله. واه چې دې خندا یې څه بلا جادو په ما وکړله. په غورځېدلو سره په خپل لاس مې تندی غوڅ شو، او بلې خندا سره سینه کې مې زړګی غوڅ شو. لږ وینې شوی و، لږ وینې شوی و. زما یې چې تندی ولیده، او یو دم رامنډې کړې، آخ آخ له خولې ووته. پوهه په ځان نه شوه، ټیکری له خپل سر لرې کړو، بس سم د لاسه یې پلو د مخه زر لرې کړو. چې مې نظر شو داسې حسن مې لیدلی نه و، احمدزی صاحب، چې مې نظر شو داسې حسن مې لیدلی نه و، سینه کې پټ زړګی مې داسې درزېدلی نه و. زما په مخ به څاڅکی څاڅکی څکېدلې وینې، او په خپل نازک لاس په ټیکري پاکولې وینې. دومره نږدې شو، دومره نږدې شو چې د یو بل شرمېدلو دواړه، دومره نږدې شو چې د یو بل شرمېدلو دواړه، او لکه د پاڼې غوندې داسې رپېدلو دواړه. چې ورکتل به مې نو دې به سترګې ټیټې کړلې، بیا چې هغې به کتل ما به سترګې پټې کړلې. لنډه چې تله، لنډه چې تله رانه په تلو تلو کې دا وویل، لکه چې خوږ مې کړې، لکه چې خوږ مې کړلې. بیا وویل، بیا وویل، بیا ټوله شپه وي، خو ماوړېدم راوړېدم په کټ کې، کله یې سر او کله پښو ته پرېوتم په کټ کې. ځان سره بار بار مې ویله دا یوه خبره، ځان سره بار بار مې ویله دا یوه خبره، لکه چې خوږ مې کړې، لکه چې خوږ مې کړې، هغې ته خولې خوږه خبره. بیا ډېرې مودې څخه په ما به داسې حال تېرېده، ډېرې مودې څخه په ما به داسې حال تېرېده، د یو دیدن لپاره شپه را باندې کال تېرېده. او کور ته زمونږ به د اوبو په بهانه راتلله، ورځ کې به څو ځلې د خپل منګي سره راتلله، او کټ کې به پروت ما به غټې دروازې ته کتل، د سهار چای نه مې ماښام او نه غرمې ته کتل. راتګ سره راتګ سره راته په سترګو کې مسکۍ به شوله، لکه ښکاره چې پټه وریځو کې سپوږمۍ به شوله. زړونو کې یو بل پسې پټ سم لیونیانو دواړه، زړونو کې یو بل پسې پټ سم لیونیانو دواړه، اظهار کولو کې په خولې باندې ګونګیانو دواړه. یو بل کتلو کې بلا ډېرې مودې تېرې شوې، د سترګو جنګ کې په موږ ډېرې ورځې شپې تېرې شوې. ما د اظهار کولو خپله دا جرأت نه درلود، ما د اظهار کولو خپله دا جرأت نه درلود. د چوپې خولې مې هم په ځان کې نور طاقت نه درلود. د کور ماشوم مې یوه ورځ پسې رویبار ولېږه، د کور ماشوم مې یوه ورځ پسې رویبار ولېږه، ښه مې هوښیار که، ورپسې مې شین سهار ولېږه. ما ویل ورشه د مینې مې هر څه ورته صفا ووایه، ورشه د مینې مې هر څه ورته صفا ووایه، وایه ځواب یې غواړي بله ورته دا ووایه. شیبه لا نه وه تېره، شیبه لا نه وه تېره، پرته له ډېر ځنډه راغی، هغه رویبار ماشوم مې خوا ته په یوه منډه راغی. ما ویل زر وایه، ما ویل زر وایه، خبر مې که چې څه یې ویل، زما باره کې درته بد او یا که ښه یې ویل. رویبار ویل راته جنۍ درنه خفه وه ډېره، رویبار ویل راته جنۍ درنه خفه وه ډېره. ویل ورته وایې به چې تا ته په غوسه وه ډېره.
د دې خبر په اورېدو مې له پښو ساه ووته. ما ویل چې لاس نه مې د ژوند ټوله دنیا ووته. ویل څه جیب کې راته کېښود چې ته دا به ورکړې چې ځواب یې وختی پټ له هر چا به ورکړې. ما یې زر جیب ته لاس کړ، ما یې زر جیب ته لاس کړ، ایښی یې رومالو پکې، ما یې زر جیب ته لاس کړ، ایښی یې رومالو پکې او په سرو خالونو یې لیکلی د زړه حالو پکې. رومال خخ کل مې کړ، اوچت مې کړو، په دواړو لاسه یوې شیبې پورې نیولی مې و زړه د پاسه. هغه بیا وروسته وایم څه چې یې لیکلي و پرې، هغه بیا وروسته وایم څه چې یې لیکلي و پرې، او په خپلو لاسو یې خالونه چې لیکلي و پرې. نو همدا لحظه کې راغله دا ځل شرمېدله رانه چې زه یې ولیدلم بېرته واپس تلله رانه. زړه مې خپل غټ کړ. ما ویل زر شه زما خواته راشه، یو دوه خبرې درته کوم، د دیوال شاته راشه. زړه نازړه راغله، یو بل ته مخامخ کېناستو، دواړو ته سخته وه. اول ځل مخامخ کېناستو، ما چې خبرو ته تر څو به جوړوله خوله مې ژبه مې وچه به شوه، خپله بندېدله خوله مې. ویلې زر وایه ناوخته شوه چې زه منوریه ډېره ویرېږم په ځان د نام بدۍ له توره. بس په یو رقم او بل رقم مې خپل بیان شروع کړ، او د خپلې مینې مې له سار ورته داستان شروع کړ. له هغې ورځې چې لوېدلی یم زړه خورم در پسې، که زما نه شوې ته باور وکړه چې مرم در پسې. غواړم چې تاسې کره خپل خلک نن شپه ولېږم، چې په حلاله دې نکاح کړمه، جرګه ولېږم. ویلې څنګه چې دې حال دی داسې حال دی زما، دننه زړه مې در پسې حلال دی زما. ستانه مې ټول واورېدل، خیر دی اوس یې ما نه واوره، اوس دې له هر څه خبره ومه، زما ځانه واوره. زما پلار خان و، مونږه مال جایداد هر څه لرله، د یو پر ځای څو کورونه مو پاخه لرله. خو زموږ په کور کې ډېر ظالم او نشهیي ورور مې، هغه یو مړی وکړ، داسې غټ وحشي ورور مې. پخپله وتښتېد، اوس مړی او ژوندی ورک دی، احوال ترې نه لرو، بیخي له موږ ځای ورک دی. زموږ د ژوند په خاطر ټول شیان مې پلار پرېښودل، نیمه شپه بوټ ووتو، هر څه مو تیار پرېښودل. دلته کنډر کې چې پراته یو مجبورۍ نه راغلو، قسمت راوستي بدرنګې دښمنۍ نه راغلو. یو څو سپین ږیري شته، ویل خپلو کې جرګه مونږ کوو او د دواړو منځ کې زر د جوړې فیصله مونږ کوو. ته صبر وکړه، معلومیږي دې 2-3 ورځو کې او روغه تر منځ زمونږ کېږي په نږدې ورځو کې. دومره باور لرم چې تاته مې ضرور درکوي، په خوشحالۍ به مور او پلار مې خپله لور درکوي. څو ورځې پس مې بهر ښځې او سړیان ولیدل، کور ته یې تلل، وسلو سره مې څو ځوانان ولیدل. ما هم خوښۍ نه د خپل کور په طرف منډې کړلې، او د خپل کوژدن خیال کې مې شپې ورځې را لنډې کړلې. اورم چې کورنۍ د ډزو اوازونه راغلل، ورسره شور او د تنبلو اوازونه راغلل. همدې سره چې مې محبوبه وارخطا راغله، او په کړیکو مخامخ رسا پر ما راغله. تر ما ونه رسېده، پرېوته په ځمکه باندې، خاورې بادې کړې په خپل بدن نازکه باندې. دومره یې ویل چې سوره مې پلار یو چاته ورکړم، زه یې په بدو کې 70 کالو بوډا ته ورکړم. په اورېدلو یې زه هم بیوخه شوی یم، او په کلکه ځمکه باندې پړ مخې لوېدلی یم. په سبا هوښ کې راغلم، ځان باندې نور نه وم خبر، په مات او ګډ وجود مې منډې کړې د دوی په کنډر. زه چې ورننه وتم تشه هدیره ښکارېده، چا پسې ساه مې چې وتله پکې نه ښکارېده. هرې خوا کتل مې نه یې نښې نښانې پاتې وې، یو نغری مې ولید، صرف پکې یې پاتې وې. بیا چې خبر شومه، بوډا د ځان سره وړې وه، کډه یې هم زموږ له څنګ په هغه شپه وړې وه. هو زه بوډا یم، دا ډېره پخوانۍ کیسه ده، خو دا زما د 20 کلن عمر ځوانۍ کیسه ده. بلها کلونه تیر شول، نن پورې ما ونه لیده، هغه د حسن خاپیرۍ مې بیا ونه لیده.
هو خچ رايات شما چې ویل بیا له دې پس وایم چې په رومالي څه لیکلي نو اوس وایم لیکل پرې و لیونی شګیوال پرهیزه لیکل پرې و لیونی شګیوال پرهیزه لکه چې خوږ مې کړې لکه چې خوږ مې کړې زړګی شګیوال پرهیزه لکه چې خوږ مې کړې زړګی شګیوال پرهیزه